أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما آمين إن شاء الله نن به د سورې مایدې آیت نمبر شپږم وایو ان شاء الله. د شپږم یو حصہ به وویل شي ځکه چې د آیت کې احکامات ډیر دي او بعض مفسرین فرمایي چې د کې اتش پته احکامات دي او بعض لکه قرطبي او غیره فرمایي چې شپږ ویشت یا دنه زیات، لیکن احکامات پکې ډیر زیات دي. لمبا چوڑا آیت ته او ډیر احکامات دي پکې. بهرحال څومره چې الله تعالی ماته توفیق راکړي دې توفیق راکړي چې زه تاسو پوه کړلی شم. والله دې موږ تاسو په قرآن کریم باندې پوه کړي چې څومره ضروري احکامات یې به بیان کو. بیا انسان په خپله کوشش کوي الفاظ و معنی زده یي، نو بیا سړی مطالعه کوي د نورو تفاسیرو یا چېرته پوښتنه وکړي نو هغه په احکاماتو باندې بیا پوهېږي. دې نه مخکې آیتونو کې الله تعالی پاک او ناپاک څیزونه بیان کړل چې کم خوراک او روح سره د اندرونی جسم سره تعلق لري، لکه مردار شوي او خنزیر غوښه شوه او حرام شول او غیر الله خوړل شول. دا ګندګي پیدا کوي په جسم کې، په روح کې دننه، او انسان ګنده کوي. نو الله فرمایي چې تاسو اندرونی طور باندې هم پاک یئ او تاسو بیرونی طور باندې هم پاک شئ. الله تعالی بیرونی پاکی احکامات بیانوي. دا خبره ذهن کې وساتئ چې اسلام ایمان دا د صفائی او د پاکی ترغیب نه حکم ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ابتدایي وحی چې کومې راغلي وي په هغه کې سورې مدثر چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر، هلته هم الله تعالی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د الله نوم واخله او اوچت کا دعوت ورسوه خلکو ته او کپڑے پاکي ساته. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صفائی د ایمان حصہ ده او صفائی هی اصل کې مومن چې کم دی کنه دا به صفاوي د اندرونی طور باندې بم صفاوي د زړه د حسد د کینې د بغض او د بدګمانیانو نه، او د به عملی طور باندې هم او ټول نغټه ګندګي شرک ده او عملی طور باندې او باهری ظاهری طور باندې به هم د صفا ستر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه خلکو باندې منع کوله چې هغه به پیاز یا اوګه وغیرہ اوخړل کچا او دی بیا مانځه ته راتلو ځکه چې خولې نه بیا بوی تلو. نو دا بویونه د ګندګیانې مسواک حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات کړی دی، بار بار چې دا د خولې صفائی او د الله رضا ده. تاسو په دې خلو باندې قرآن کریم وایي، د الله ذکر کوئ، په کار چې دا صاف ستر وي. همدغه رنګې معدې زموږ ټول عمر ګنده وي، څښا بویونه زموږ خولو نه ځي، دا د الله نه خوښ. او دغه فرشتو ته تکلیف دی چې کومې فرشتې د انسان سره لګېدلي او بیا چا سره چې سړی ملاویږي نو مسلمان خو د ملاویدو او هغه الله تعالی پیدا کړی دی چې یو بل سره نزدېکت ملاویدل ناسته پاسته وي، په کار چې انسان د صاف ستر وي. همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عطر به خوښ و ډېر زیات او لګول به چې خوشبو زی د جسم نه. نو صفائی دا د ایمان حصہ ده او ګندګي دا د شرک او د شیطان مقامونه دي، ځایونه دي. کاغه زموږ جسم دی او کاغه بهر ځایونه دي، کاغه زیارتونه او بوتان دي وغیرہ، خو ګن چې کم دی دا د شیطان حصہ ده. کم ځکه چې مونږه او د سونه کو باتروم غسلخانه هغه دنه د شیطان کور وي. دا وجه ده چې مونږ کله نه نوځو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته حکم کړی دی چې تاسو ووایئ چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، د ښځې او د نر شیطان نه مونږ بچ کړي، ځکه دا د شیطان ځای وي، ځکه ګندګي وي هلته. نو انسان په کار دی چې صاف ستره وي، پاکي وي، ګندګي نه وي، بهر نه هم او اندرونی هم. نو الله تعالی اوس ظاهري صفائی بیانوي، فرمایي چې یا ایها الذین آمنو، ای هغو کسانو چې ایمان هم راوړی دی. ای زما ای قسم سړی چې خپلوانو ته کله خبره کوي نو ډېر د مینې، همدغه رنګې الله تعالی خپلو بندګانو ته چې ایمان یې پرې راوړی دی، ای زما بندګانو، ای زما مؤمنو بندګانو، اذا کله چې قمتم تاسو پاڅئ الی الصلاة مانځه ته، قمتم پاڅئ، نو کې سړی مانځه ته ودرېږي بیا خو مونځ نه کېږي، نو اراده وکئ. کله هم چې تاسو مانځه اراده وکئ
نو یا اسې عام طور باندې موږ خبره دا پښتو کې استعمالو چې کله ته دلته پاسي یا کله ته چې التزی نو زی مطلب دا نه چې ته روان شوې نو اراده دې وکړه دتلو نو بیا بسو کې نو بیا به اله صلات مانځه ته فغسلوا نو اوبو وینځئ وجوهکم خپل مخونه نو د قران کریم تشریح هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عملی طور باندې موږ ته خودلې ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به اول خپل لاسونه درې کرته وینځل بهر نه مطلب دا چې یا بامبا یا کم جام کې چې وبو به راغستی وي د دې بهر یې ته چې ګندل لاس په اوبو کې نه نوزي بالټي کې وبو دی یا لوټي کې دی یا جام کې دی چې دې ته لاس نه نوزي بهر نه لاس وینځل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله تاسو خوب نه پاسئ نو تاسو درې کرته لاس وینځئ ځکه چې تاسو ته پته نشته چې تاسو لاسونه چرته لګیدلی دي او چرته خپته رکړی د لاسونو نو بهر به درې کرته لاس وینځلو بیا به یو جام یا کونډول یا لوخي کې به اوبوي هغه کې به لاس داخل کو او بیا به خلیتا درې کرته پوزي ته درې کرته او چهره به درې کرته مخ به وینځو د خله او د پوزا دا په دې چهره کې وجوهکم کې شریک دي ځکه چې مخز کم دی په دې مخ کې پوزا هم ده په دې مخ کې خله هم ده نو دی وجه نه خله او پوزا د په مخ وینځلو کې شریک دي دا به هم پکې وینځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه عمده کوا کله به یو لپاره واغستا خله او پوزي دواړو ته به یو لپاره او بو واچولې یعنی یو چونګ یو لاس سره او او بیا به خلم کانګاله کا او پوزا به هم موږ پښتو کې چې ورته سن وایو او خاص کر چې خوب نه پاتې دونه بیا به خامخه پوزا راخکله سن کوله به چې ګندګي خروغه پاک شي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دې کې شیطان شپه تیری د ګندګي ځای د ګنده د نه دا پاک کوي نو دیو جنا خله پوزا او چهره دا ټول په مخ وینځلو کې راغلل بیا و ایدیکم او لاسونه خپل ال المرافق تر څنګلو پورې دا څنګلې دا کم چې د مټ لاندې او د لاسنا د زرانه بره چې کوم ایسه د څنګل مونږ تاسو پیژنې ټول پښتو کې ورته وایي اردو کې ورته کوهنی وایي دې ځای پورې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم بره تر مټه پورې به دا لاس به وینځلو نو درې کرته بیا د دې وینځل دي لاسونه وینځل دي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه الله تعالی فرمایي چې وامسحوا او مسحوا کوي برؤوسکم په خپل سرونو باندې سر ټول مسح کول دي څلورمه ایسا مسح کول په حدیثو کې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د صحابه کرامو په عمل کې بالکل نشته برؤوسکم ټول سر مراد ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه دا وا چې لاس په کنګال کوی نه وبو واچولې بیا به د سر تندینه ګوت راخ کله ترشا مری پوري اور میګه پوري او بیا به واپس راکګلې په سر باندې دواړو لاسونو سره نو ټول سر به مسح کو او بیا به د شهادت ګوتی د دواړو لاسونو بیا په غوږ کې اندرونی او بیرونی د ګټ ګوتی سره به غوږ هم مسح کړو ځکه چې غوږ په سر کې شریک دی غوږ د سر حصہ ده نو دی وجنه غوږ باندې هم مسح کول دا ضروری دي او لکه څنګه چې خله او پوزا د چهره حصہ ده نو چهره وینځل ضروری دي نو هغه صفائی هم ضروری ده مسواک کوم الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم بار کړی ده نو هم د غرنګي په داس کې هم بس اوشي کني ضروری نه ده مسواک او د سره بلکې مسواک په هر وخت کې وهل ضروری دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپې پاسېدو سره به اول مسواک او د سر د بلغ سر ته به مسواک به پروتو نو دا به کو عام حالتونو کې به هم مسواک او د خوراک وغیرہ نه بعد به هم مسواک او چې خپل صفاوي چې ګندګي او بوی وغیرہ نه وي الله تعالی رضا ده پکې نو بیا به مسح وکړه بیا و ارجلکم او خپې خپلې ارجلکم لام باندې زبر ده نو چې لام باندې زبر شي نو برؤوسکم سره دا نه تړل کېږي ځکه چې با حرف جر ده نو رؤوس باندې سین باندې زیر بیا راغی برؤوس حرف جر سره مخکې اسم بیا زیر ور کوي نو دلته رجل باندې زبر ده ارجلکم باندې زبر ده نو دی وجنه دا تړل کېږي په وینځلو سره مخکې چې کوم حکم تیر شوی دی چې فغسلوا وجوهکم ګوري هی باندې زبر دی و ایدیکم لاس باندې زبر دی یا باندې نو دی وجنه وینځي تاسو خپې خپلې نو خپې هم وینځل دي ال الکعبین تر ټخنو پورې د ګټه ډوکې چې کوم دی د پنډلۍ نه لاندې دغه ځای پورې تاسو د خپې وینځي د دې یو کړه داسې هم دی چې و ارجلکم لام باندې زیر دی
نو چې لام باندې زیر شي نو شیګانو د هغې نه معنا اغستې ده چې مسح کوي تاسو په خپلو خپو باندې. نو که جرابې وي که نه وي مسح کوي شیګان. نو د دې مثال چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګي کې یا صحابه کرامو نه دي کړي چې جرابې نه وي او هغې مسح کړي وي. نو دې وجې نه موږ به عمل هغه کوو چې کوم موږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښودلی دی. چې جرابې نه وي نو مسح به نه کوي او دس کې به خپې خامخا وینځل دي، دا به وینځل ضروري وي. بیا البته که چیرې جرابې اغوستلې وي د پاکي په حالت کې نه اودسې کړی دی جرابې واچولې نو جرابو باندې مسح کول په دې باندې ټول امت اتفاق دی چې مسح پې کېږي. اختلاف صرف په دې کې دی چې جرابې دې څومره وي، غټې دي وي، وړې دي وي، د چمړې دي وي او که د کاټن دی وي او که وغیره وغیره. په دې کې اختلاف نشته. په رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه او په صحابه کرامو کې دا اختلاف چا نه و کړی بلکې جرابو باندې به مسح کوله. نو دې وجې نه هر قسم جرابو باندې مسح کېږي او مسح د خپې برني حصې باندې دواړه لاسونه راښکل دي، ښی لاس په ښي باندې او چپ لاس په چپې باندې بس مسح وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به عام طور باندې هر مانځه ته اودس کو. کله چې مکه فتح شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته لاړو نو هلته یې د ام هانې په کور کې اودس چرندام وکړل. نو هلته یې په جرابو باندې مسح وکړله او بیا په هغه اودسه باندې باقي منځونه هم وکړل، یعنې دوه درې منځونه یې وکړل. نو عمر رضی الله عنه ته پوښتنه وکړله چې یا رسول الله نن خو تا داسې خلاف غوندې عادت وکړو، یعنې هر مانځه ته دې بیل اودس ونه کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما دا قصدن ارادتن وکړل چې په دې باندې تاسو پوه شئ، یعنې تعلیم شي د امت لپاره او تربیت به کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو مطلب دا دی چې هر مانځه ته اودس کول ضروري نه دي. که چیرې اودس وشي نو ښه خبره ده، خو که نه کوي نو اودس ضرورت نشته او بل په جرابو باندې مسح کیږي. او هغه مسح باندې تاسو چې کله کور کې نو یو ورځ شپه او چې کله سفر کې نو 3 ورځې او شپې د مسح کولو نه بعد، یعنی چې کله مسح وشي هغې نه بعد تاسو یو ورځ یو شپه په کور کې او 3 ورځې او 3 شپې په سفر کې تاسو هغې باندې منځونه کولی شئ. نو تاسو مسح وکئ په هغه جرابو باندې، ځکه چې الله تعالی وروسته په همدې آیت کې فرمایي سبا ته به راځي چې الله اسانوالی غواړي، ګرانوالی تاسو ته ګرانوالی نه پیدا کوي، بلکې بس الله تعالی پوهیږي چې دا سړی زما خبره مني او زما اطاعت کوي. نو هغه چې کوم الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعې سره اسانیانې ښودلي دي په هغې باندې موږ ته بیا عمل کول پکار دي. او د څه کې بیا نور هم ډېر احکامات دي. ځنه احکامات به نن بیان شو، ځنه به سبا په کې ترجمې کې بیان شي. لکه مثلا دا حکم دی چې کله هم تاسو اودس کوئ نو تاسو به بسم الله وایئ، ځکه چې ابو داود کې صحیح حدیث دی چې بسم الله ونه ویلی شي نو اودس نه کېږي. نو چې کله اودس شروع کوئ نو بسم الله به ووایئ. په دې کې اتوضأ ټکی نشته چې موږ ووایو چې اتوضأ بسم الله، دا پکې اضافه کول دي ځان نه، بس بسم الله وویلی شي، دې نه بغیر بیا اودس نه کېږي. بیا د نور احکامات دي چې څومره الله تعالی توفیق راکړي هغه بیانوو. دې پورې انشاءالله کافي دی. او که تاسو سوال وي نو هغه تاسو په پرسنل کې خامخا کوئ. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنانو، اے او کسانو چې ایمان هم راوړی دی، اذا قمتم کله چې تاسو پاڅئ الی الصلاة مانځه ته، فغسلوا نو ووینځئ وجوهکم خپل مخونه، و ایدیکم او خپل لاسونه، الی المرافق تر څنګلو پورې، وامسحوا مسحوا کوي برؤوسکم په خپلو سرونو باندې، و ارجلکم او ووینځئ خپې خپلې الی الکعبین تر ګیټو پورې.